السلام علیکم. د نصیب ناول 12مې برخې سره ستاسو په خدمت کې یم. هیله ده تر پایه مې ملتیا وکړئ. ساحل جټکه وخوړله. ژر یې سلګۍ ته وویل ویښه شه وجلی، ټول موږ ته ګوري. هغه د چا کیسه کې نه وه. هغې سوچ کول د نړۍ خوشحالي همدا ده، نه غواړم له سینې دې لرې شم. ساحل خپل چپ لاس څنګ ته متوجه شو، وارخطا شو، اخ یې کړل، ځکه چې د یو موچي خوله وازه پاتې وه. هغې هریان دریان دوی ته کتل. د ساحل شونډې د خجالتۍ ورپېدل، څېره یې هم کله او کله هم په ډول کېدله. بیا یې سلګۍ وسکونډله چې وجلی، خلک موږ ته ګوري، ته ولې نه پوهېږې؟ دوکانداران، لارویان ټول موږ ته ګوري، په هوش راشه، دا فلم نه دی، حقیقت دی. هغې ورو غوندې ویل ساحل جانه، زه د چا کیسه کې نه یم، ته لږ شېبه چوپ پاتې شه. څنګه باور وکړم چې حقیقت دی؟ ته صبر وکړه چې پوهه دې کړم. ساحل خپل دواړه لاسونه خلاص کړل او هغه یې له ولو ونیوله. په یو ټکان سره یې له سینې جدا کړه. هغې اخ کړه، بیا یې بخښنه وغوښتله. جان ډېر وبخښه، راځه چې ځو نور. ساحل د جان په اورېدو یې رنګ زیړ شو. هغه فکر وکړ دا مینه واله نه ده، مینه ښکاري. ترې لرې شو. هغې وویل تشویش مه کوه ډاکټر صاحب، ته دلته ودرېږه. ساحل ودرېده. سلګۍ لاړه. مخامخ له سټور څخه د اوبو بوتل ورسره دوه انرژیانې هم واخیستلې. ساحل سټور والا ته کتلې چې هغوی هم کله ساحل او کله نجلۍ ته کتلې. سر یې وځړېده. له حیا یې خپل سر ټیټ کړ. هغوی هم حیران وو چې دغه نجلۍ به د دغه هلک څه کېږي. سلګۍ بیرته راغله. ساحل یې لاسه ونیوه، ویل یې راځه چې ځو. ساحل زړه نازړه ورسره روان شو. سلګۍ په عمومي سړک یو ټکسي والا ته لاس ونیوه. موټر د دوی څنګ ته ودرېده. ساحل موټر ته ځیر شو. کورولا ډوله وه، ټکسي غوندې نه ښکارېدله. شیطان په زړه کې ورته وسوسه واچوله. بیا هم په ځان ډاډه و. شکي و، خو ویره یې په زړه کې نه وه، ځکه چې هغه یوازې ډاکټر نه بلکې یو ښه ورزشکاره هم و. سلګۍ موټر والا ته ځای وښوده. هغه مثبت ځواب ورکړ، راځئ داخل ته. سلګۍ له خوښیه ساحل ته وویل زه خو له خوښیه په جامو کې نه ځایږم او په تاسې شوي. هلنه جان، موټر ته ننوځه. ساحل د ښه په بڼه سر وښوراوه او بیا مسک شو. ورسره موټر کې کېناست. موټروان حرکت وکړ. په وروستي سیټ کې ساحل شیشې ته کېناست. سلګۍ هم څنګ ته یې جوخته کېناسته. ساحل غونډ غوندې شو، ځکه چې نامحرم و. نور هم شیشې ته نږدې شو. سلګۍ له شوخیه د خپل ځایه پاڅېده او ساحل سره نور هم جوخته شوه. اوږه یې ورسره وجنګوله. په چپ لاس یې د هغه مخ ځان طرف ته راتاو کړ. ویې ویل کیا بات ہے؟ ساحل ویل کچھ بھی نہیں. ساحل په دې سوچ کې و چې سلګۍ څومره ډاډه ده. سلګۍ موټروان ته غږ وکړ، وروره یوه دقیقه، موټر بغل ته ودروه، لږه غوښه اخلمه. موټروان ورو خپل موټر ودروه. هغه ښکته شوله. مخامخ د چرګانو دکان ته ولاړه. ښایسته او تازه غوښه ځوړنده وه. د ساحل سترګې له سلګۍ نه اخوا کېدلې. ورته هم داسې ځیر و. حیرانه و. ورته یې کتلې. موټروان په منځني ښیښه کې ساحل ته وکتلې او غږ یې پرې وکړ، وروره د کوم ځای؟ هغه ځواب ورکړ، زه د ننګرهار څخه یم. څه وظیفه لرې؟ زه ډاکټر او لیکوال هم یم. دلته څنګه راغلی؟ لیکلي اثار مې راوړي وو. یو څو خپرندوی ټولنو ته مې وسپارل. ښه، ډېر ښه. وبخه، یو شخصي پوښتنه کولی شم؟
هو مهرباني. دا نجلۍ څه پیژنې؟ ښه دا زما مینهواله ده، غوښتلې چې ما وګوري، ډېره ناهیلې وه. هیله مې ورته پوره کړه، بس توکل په خدای راغلم. وای دا څه وی؟ ولې؟ یو خو حالات ښه نه دي، بل د کرونا له امله ټولو قرنطین کړی، خلک وزګار دي. ته په ټیپ ټاپ کې هم جوړې، هسې نه چې الله دې کړي او هر څه درنه واخلي. نه یار داسې خبره نه ده، باوري یم. بیا هم احتیاط پکار دی. مننه، انشاءالله ورته متوجه یم. سلګۍ راغله، موټر ته ننوتله، غږ یې وکړ، حرکت وکړه وروره، ناوخته ده. ساحل شیشه ښکته کړه تر څو تازه هوا واخلي. سلګۍ د هغه په اوږه لاس کېښوده، ویلې وا ګرانه څنګه نارامه ښکارې؟ ساحل نیمه مسک شو، ویلې نه کومه خبره نه ده. ښه بیا واوره څه وایم درته، مهرباني وکړئ. ته به دا غوښه واخلې؟ زموږ کور 2 دروازې لري. کله چې له موټره ښکته شو زه د حویلۍ په دروازه ننوځم، ته به د کوڅې ور وټکوې. زما پلار ژورنالیست دی، حاجي میرویس نومیږي. اخ سلګۍ دا ته څه کوې؟ څه په ژورنالستانو میاړوي؟ صبر درته وایمه مه ویرېږه، خانده مه. ډار خو په ژوند کې پرته د الله جل جلاله له هیڅ چا څخه نور نه لرم. قربان ښه که نه؟ قربان مه وایه بدنام به شو. ډاکټر صاحب صبر حوصله وکړه. ای وروره موټر هم دلته ودروه. سلګۍ او ساحل له موټره ښکته شول. موټروان ساحل ته کتلې، هغه ورته خپه و چې ساحل خو مېلمه دی، کوم فساد ورباندې ونه کړي. ساحل ته یو کاغذ ورکړ، په هغه کې داسې لیکلي وو: وروره که څه خبره وه زما په شمېره زنګ ووهه. ساحل د موټروان نیک احساس ته موسک او خوشبین شو، د ښه په بڼه یې سر وښوراوه. موټروان خپل لاس د خدای پامانۍ په ډول پورته کړ او لاړ. ساحل هم لاس پورته کړ، د خدای پامان. سلګۍ غږ وکړ: څه ورته حیریان دریان ګورې؟ نور دا غوښه په لاس کې واخله. وجلی مشکل جوړ نشي. دا ته څه کوې سلګۍ؟ غوښه زه ولې په لاس کې ونیسم؟ ګوره ساحله د خبرو وخت نه دی، چې څه وایم هغه وکړه. ساحل په نزړه ښه وکړ. سلګۍ ویلې: پلان ته غوږ شه، ته به زما پلار ته ووایې زه د پردیس ملګری یم، موږ پخوا په یو شرکت کې یو ځای کار کولو. اوف دروغ! نه 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 نشم ویلی دروغ. هیله کوم ډاکټر صاحب، وخت د خبرو نه دی، فقط غوږ شه. د کلي ملک زما اکا کېږي، حاجي جمال خان نومیږي، کشر ورور مې بصیر نومیږي. د ټولو نومونه واخله، ووایه زه تاسو پیژنم. خو دا خو دروغ شو، زه نه غواړم دروغ ووایم. صفا ورته وایم چې ته زما مینه والی یې. اخ ما پرې وژنې؟ نه ولې به دې هغې وژنې؟ ګوره ساحله ستا څنګ ته په پټه راغلی یم، که دوی خبر شو ژوندی به مې وسوځوي. تا ته څه کوې؟ اوهو ته سوچ مه کوه، خیر دی، په خبرو عمل وکړه. مګر صبر ته خو واوره. سلګۍ ترې لاړه. ساحل حق پک پاتې شو چې دا کوم امتحان کې ګیر شو. یو خو ناوخته شوي، د ماښام اذانونه هم شوي، تیاره راتلونکې ده. بل خوا داسې ناشنا کیسه، څه وکړم خدایه؟ ساحل په دو کې پاتې و. که خبر وای هیڅ نه راته. سر یې ښکته کړ.
په لاس کې د کیلو نه زیاته غوښه وه. د ځان سره په خندا شو. ویلې لکه خو زرګنۍ چې ځم. یو دم یې هوف کړل. کوڅه کې داخل شو. کومه دروازه چې سلګۍ ورته ښودلې وه هغه یې ورته ټک ټک کړه. له دننه غږ پورته شو. څوک یې؟ ساحل اکټینګي غږ وکړ. کاکا جانا ور خلاص کړه، ساحل یم. د دروازې زنځیر شړنګ وکړ، را خلاصه شوه. سړي ځان ښکاره کړ. ساحل ورته د ډاکټر په نظر وکتلې. خپل سترګې ورسیده کړې. له سره تر پښو پورې سم د سکین ماشین په شان معاینه کړ. نتیجه یې په عمر پوخ تریو تندی په څېره یې هېڅ د مسکا کرښه نه ښکارېدله. هغه ویلې څوک یې ته؟ ساحل دوهم اکټینګ هم وکړ. ژر ورغاړې وته. السلام علیکم اکا جانا. هغه په رپېدلي غږ وویل وعلیکم سلام. ته خو مې ونه پېژندلې. واخ اکا جانا زه ساحل یم. ساحل ډېر وخت تېر شو. د پردیس ملګری یم خو زه تا نه پېژنم. واخ دا څه وې؟ ستا ملک ورور هغه هم پېژنم. ها بیا هغه څه نومېږي؟ وا اکا جانا حاجي ملک شریف یادوم. ښه بیا راځه دننه به نورې کیسې کوو. هله راځه راځه. ساحل له ځان سره وبنګېده چې انجام به د دې آخر څه وي. په حجره کې کېناستل. په خبرو کې وروسته شنې چای هم راغلل. کړنګ شو د سلګۍ پیغام راغی. لیکلی و کیا بات ہے؟ ساحل ژر جواب ولیکه حالات خراب ہے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے. یعنی حالات خراب دي هیڅ هم ښه نه دي. د ماسخوتنه ځانونه هم وشول خو ستا د پلار د تودو باسونو خبرونه خلاص نشول. سلګۍ د خندا سټیکرې ولېږلې او داسې لیکلي رښتیا په خبرو کې ګیر کړی. اوهو دومره پوښتنې چې مه کوه پوښتنه. ته به وایې چې رئیس د استخباراتو دی او زه ورته چا مجرم معرفي کړی. سلګۍ په کخ کخ وخندل. څو سټیکره پرله پسې ورته ولېږلي او لیکلي و استخبارات. بیا سټیکر ورته د خندا ولېږل. ساحل په جواب کې ولیکل هو کنه خنده ما ورځ خو ګډه وډه وه چې شپه بلا څنګه تېره شي. ښه سمه ده ګرانه ډېر وبخه. ته وګوره لا چې داره چای مې درته لیږلي. ته به پلار سره په خبرو شه. زه به ډوډۍ درته تیاره کړم. سمه ده سلګۍ تیاره یې کړه چې ډېر وږی شوی یم. د سلګۍ پلار غږ وکړ. اوسني ځوانان ټول په موبایل کې اخته وي. د ساحل ویښتان ودرېدل. ژر یې ځواب ورکړ هو اکا مګر ځینې ځوانان یې په ځای کاروي. سمه ده خیر تا ولې ځان په عذاب کړ؟ کور کې چې څه پاخول هغه مو درته راوړل. مطلب مې دا دی غوښه دې ولې راوړله؟ ساحل له چایو څخه لا ګوټ نه و کړی چې د هغه خبره یې واورېدله. ټوخه یې پرې ولګېده. د سلګۍ پلار غږ کړل وبخه زما پوښتنې هم زیات شول. لومړی ساحل ځان سره وویل ما کله غوښه اخیستې هر څه ستا لور له برکته شوي دي چې نور به لا څه کېږي. د سلګۍ پلار غږ وکړل څه دې وویل ساحله؟ ساحل له ویرې وویل نه څه نه اکا. ما ویل چې تش لاس سړی ښه نه ښکاري ځکه. ښه صحیح ده. بیا کړس شو. د حجرې ور خلاص شو. مشر زوی پردیس له دوه ملګرو سره داخل ننوته. ساحل حیران شو چې دوی کې اوس پردیس کوم یو دی. ژر یې چالاکي وکړه. له پلار څخه یې وپوښتل اکا جانا دوی کې پردیس کوم یو دی؟ اخ ته یې نه پېژنې؟ ولې نه خو 15 کاله بعدې ګورم. ډېر عمر تېر شو که نه؟ هو دا خو ده
پردیس خپله غږ کړل وروره زه یم پردیس. ساحل ورغاړې ووته. واه واه ماشاءالله څومره قد دې اوږد شوی دی لکه چې فارمیچور ګوړې دې ډېر خوړلي دي ها. پردیس وخندل. نه یار زه هم داسې یم. نه داسې نه ده ضرور دې خوړلي. نه 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 مې دې خوړلي. ته مې ونه پېژندلې وبخه ډېر زیات. خدای دې وبخه وروره ولې هغه د درملو شرکت کې یو ځای کار مو نه کاوه؟ هیر دې شول؟ ولا لږ سوچ کې یم. خیر بیا زه خو لاړم ننګرهار ته د لوړو زده کړو لپاره. نن را باندې ناوخته وه. په پښتنو مې ستاسو ځای ډېر په سختۍ پیدا کړ. شکر چې په خیر ورسېدې. تاسو کښېنئ زه جامې بدلوم. سمه ده پردیس جانه ورځه. پردیس لاړ. له خپلې مېرمنې څخه یې وپوښتل و ښځې ته یې پېژنې؟ هغې وویل نه ښاغلیه. د نصیب ناول 12مه برخه همدومره وه. تر بیا چې 14مې برخې سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږم پاک الله مو مل شه. कितना हसी चेहरा कितनी प्यारी आंखें, कितना हसी चेहरा कितनी प्यारी आंखें, कितनी प्यारी आंखें आंखों से छलकता प्यार कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे